بادشاہ ته شو د مینس کې خبر راياله شو هغه خپل ټوپه په د دروازې په سره خو دی د محل چې کوم مین ګیټو په هغه خپل ټوپه خو دی او چې په دې لار سوکم چې ما دې ټوپه ته سجده لګي هر قسم خلک نو چې صوب په غلار تل نو ټوپه ته به ولا سجده لګول چې چا به نه لګول نو هغه پولیس والا به ولاړو فوج والا غي به فور اطلاع په صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګي هغه له سخت مضبوطه سنگینه سزا ورکوله چته مجاهد بلاره تیرېده نیخ تیر شوړو پرو نه ساتل د بادشاہ پولیس کله کوي نو دې خوانه ګوري وسه تا ګور دا بار څه پراته اسی چو کتل ټوپه او خدای ټوپه نو ټوپه له تا ګورم تاسو مو تا ګورئ څه شي دی ویلا بادشاہ ټوپه دا ویلا چا چې ټوپه را کله بادشاہ راو کړه دا ټوپه را وي تاکي پاړو سړی ته نشته ته ټوپه را پیژنې نه ټوپه نو څه ته خو چې سړی په سړی دا بل پرته ده کله نوزګار راکړي په سړی کې وګوره فالتوی راکه زه په سر کوم نورون د باران ته مخاو درنو خو ټوپه راکنه وي کم وخت دا د بادشاہ ټوپه دا ما نه مګه د بادشاہ دا نو چاله خیرات بادشاہ ورکی وی نه دې ته سجده لګی چې پلار دې تا سجده و نه کړه اوه افسوس ټوپه ته سجده وی دا کم بادشاہ چې دې ټوپه مالک ته دا ټوپه داغه تم سجده نه لګو سجده به زماره تندي هغه ذات ته لګي چې کم ذات د دې تندي پیدا کوونکی خالق او مالک دی دې مسلمان قسم دې زين دا مسلمانۍ خدای زمون په زړونو کې مسلمانۍ کوي موږ معمولی غوندې ته پرو په موډو پارس خپل مسلمانۍ به دي کوو الګ لک سیده اسلام او د مسلمانانو بیا ځان خلاص کړي وی خاطا دونو بیزتی بادشاہ ته وی سیب یو کبرجن الکته پلار روان دی او هغه ته موږ داسي و خدا وی را پېښه کېمات بادشاہ ځان تاجر کله کله دغه شاعر ورکی تاسو ویلي وی سیب زخو ستا احترام بکم عزت بلکم زمون بادشاہ قدر بلکم سو حکم ما ته وایا چې ما په وس کې زبا ورکم خو سجده بزما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپه خو څه کې چې ستا په مخامخ راته ولاړ چې تا تم سر نه لګو تا ته نه لګو بادشاہ وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چاني وی دا بچی راوړي بچی ولا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کې لکه څه کار کوي معلومات سره سړی کوي وې صاحب غشو وشتو واله اسی وته وي مال د غشو د وشتو چل راځي چې د غشي ولما نو هغه پاتې کم ځای ته نشي غشتي نو پورا غځي لګي کوټه یو انجن داغه نه مخکې رستونه دي دا د بادری او چې د بادشاہ په مخ کې د خپل بادرۍ اظهار کو وی ښا غشي ولې او هغه چې کوم شیشته برابر دی او ورشه ولې بچی راولې بچی راوستل او یو زوی او ته مخامخ خدرو او داغه په سر باندې مڼه سیو کې خو ده وی ته غشي وشتي شي کنده لیدل دا غشي داواله او زوس دا سیو بوله پته به دیو لګي کته دا غشو د وشتو ماهره او دا سیو دی او وشتو نو انعام بم درکم او خوش بلکم غغم درته نکوم او که سیو دی خطا کنو ستانم سرمنو باسمو چې خطا شي نو څوک بلګي د زوی په سره وته سیو خو دی ولېګه چې سم چل درته وخی اوس واقعي که غش خطا کیږي خو د زوی سر بلګي یا د زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي دا سیو رسول پتا او کو سیب کوم یو وشته ودی وشته نو دا بری او بیاواز بری کوم نه کاله وړي لوی عزت هم درکو غریب غشو لیند په لاس کې واغشتل چې خدای پاک دا سپ امتحان کې ګیر شو ما خو چې دا غش لاس کې نه غشته نه مې لیند په لاس کې غشته
او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی، نو الله دا به څنګه چل کېږي؟ زوی به مې لګي، سیو به لګي، د زوی سترګه به او ګران کار چې زوی مخامخ سړي ته ودرېږي د خپل زوی وله، دا داسې مطلب جوړ کړه خپل زوی دی وله. اسی ورته په سر کېښوده، وایي شابه اوس شیشناکه تا دعوه کړی چې د غشو د ویښتو مایه تکړه شي. غشی لاس کې واغې شو، یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا هر څه ما سره کېږي چې زه سجده تا ته کوم او دې بادشاه ته نه لګم. الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی، او الله زما دا بچی هم ستا په واک او اختیار کې دی، او زما د بچی دا مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی، او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته چې چېرته غشی مې په لاس کې نه دی غشتی. الله د دې رسوایه نه خو مې وساتي چې غشی راخ کو ور پرېښوده. تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک اسیو په دا میندو لګېده، بچی بچ شو، اسیو ډکرې ډکرې خواله. بادشاہ ځان ته رانږدې کوي، ویې ټپاو، ویې دا نرځوان دی، دا باس ما بریم کړی، بریم یې کړی، او زما ټوپی چې زما په دروازه پرته وي هر څوک چې سجده به ورته لګوي، او ستا متعلق د اعلان دی چې ته ځې هسکه غړی ګرده چې ګورې زما ټوپی خو ځکه چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه ونه لګي. دا د هغه بدل